څنګه کولی شئ تاسو چې دغه د وای فای یو سیټنګ تاسو خپل په موبایل کې وکاروئ. مطلب تاسو سره وای فای وي تاسو سره په کور کې، نو د هغې سیګنل سټرینث تاسو چیک کوئ، د هغې سپیډ تاسو چیک کولی شئ خپل د موبایل په ذریعه سره، یا د بل چا وای فای وي تاسو سره خوا او شا کې، تاسو د هغې آی پي ایډرس چیک کول غواړئ، د هغې فریکوینسي چیک کول غواړئ، د هغې سپیډ چیک کول غواړئ، د هغې اپلوډ سپیډ، ډاونلوډ سپیډ، هر څه چې دي د هغې مکمل سپیډ وغیره تاسو خپل په موبایل کې کتلی شئ. نو قدرمنو دغه ویډیو را سره هم تر اخره وګورئ. ویډیو سکپ کوئ ما، خو دې نه مخکې وړو کې شم درخواست دی تاسو ته که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو دې لپاره چې کوم اپلیکیشن به تاسو ته پکار وي، د کوم اپلیکیشن چې به تاسو ته ضرورت وي، هغه موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی دی، د هغه ځینې ډاونلوډ کړئ یا یې د فیسبوک د کمنټس نه خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله هم چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ او دا اپلیکیشن تاسو کولاو کړئ، تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. دلته کې دا وګورئ زما وای فای کم سیګنل چې دی هغه ماته ښایي د هغې مکمل انفارمیشن ماله دا راکوي. ټیک ده، دلته کې دا وګورئ د هغې چې کوم ایډرس دي یا براډکاسټ دی، فریکوینسي ده، هغه ټوټل دلته کې ماته دغه شانتې ښې لاندې تاسو راشي سیګنل وګورئ، دغه شانتې سپیډ یې وګورئ، آی پي ایډرس یې وګورئ یا فریکوینسي کتلی شئ. تاسو مور باندې لاندې کلیک وکړئ نو فردر د دې چې کوم ډیټیل څه هم معلومات دي د دغه وای فای نو دا تاسو دلته کې راکړه. دا اوس ګورئ چې کومې وای فای سره تاسو کنیکټ یې. ټیک ده، د هغه وای فای چې کوم ډاونلوډ سپیډ دی هغه تاسو ته دلته کې ښایي، اپلوډ سپیډ یې هم تاسو ته ښایي د ګراف په ذریعې سره، مطلب په اسانه طریقې سره تاسو د هغې څونه سپیډ چې دی ټوټل تاسو د هغې معلومولی شي، د هغې مکمل معلومات چې دي هغه تاسو اخیستلی شئ. د دې نه علاوه که دلته کې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو سره چې نورې کوم وای فای دي، ټیک ده، که تاسو سره کنیکټ وي او که نه وي، خو د هغې هم مکمل تاسو له سپیډ دغه شانتې راکوي، د هغې سیکیورټي ټایپ تاسو ته ښایي، د هغې فریکوینسي درته ښایي، د هغې سیګنل سټرنث چې کوم دی هغه درته هم ښایي، ورسره د هغې ایډرس درله هم راکوي. دا وګورئ دلته کې تاسو کوم وای فای چې زما سره په وخت دي د هغې مکمل هر څه چې دي د ټوټل معلومات یې ماله دلته کې راکړي دي. دلته کې که تاسو ته ښکاري دغه وای فای دي او دلته کې د اپلیکیشن له چې تاسو راشئ دا د هغې سپیډ تاسو ته ښایي. ټیک ده، چې څونه سپیډ د دې اپلوډ سپیډ دی، څونه ډاونلوډ سپیډ دی. که چېرته داسې کېږي تاسو تیزه وای فای کتل غواړئ چې تیزه وای فای ځان سره کنیکټ کړئ، نو سمپل د دغه اپلیکیشن په ذریعې سره تاسو د هغې سپیډ معلوم کړئ او بیا همدغه وای فای پاسورډ راواخلئ، هغه چې دی هغه خپل موبایل سره کومه چې تیزه وي نو هغه تاسو خپل موبایل سره کنیکټ کړئ. ټیک ده، د دې نه علاوه دغه شانتې تاسو کولی شئ چې مکمل د هغې معلومات چې کوم دي هغه تاسو خپل د موبایل په ذریعې سره واخلئ. نو قدرمنو دا وه نوې ویډیو، امید لرم چې خوښ شوي به مې وي. که خوښ شوي وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.